السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هر لرم ټول به روغ جوړ یاست ملګرو راځو په دې لیکچر کې درته د پی 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 او ای سرور کنفیګریشن وایو پی 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 او ای څه ته ویل کیږي پوینټ ټو پوینټ پروتوکول اور ایترنیټ دا وایرلس آی اس پی نه دي ملګرو کوم چې وایرلس آی اس پی نه دي جلال آباد ښار کې یا مختلفو ځایونو کې دوی چې تاسو ته انټرنیټ درکوي یو یوزر نیم پاسورډ درکوي دا یوزر نیم پاسورډ ستاسو د مایکروټیک په وایرلس راوټر کې یا بل وایرلس راوټر کې یا هم انټینا ډیوایس لایټ بیم پاور بیم کې وال کیږي تاسو وایي موږ دویم بي انټرنیټ اخلو لسیم بي انټرنیټ اخلو همدې یوزر ته یې پروفایل جوړ کړی وي دویم بي لسیم بي څومره تاسو پیمنټ کوئ او دا کوچنی وایرلس اس پی نه ملګرو تاسو ته پبلیک آی پی اډرس نه درکوي دوی همدا پی 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 یوزر درکوي دا تاسو دلته اډ کوئ ستاسو د هغې ترمنځ یو ټنل جوړیږي او هغې تاسو ته د یو پول نه پرایویټ آی پی اډرس درکوي چې دا کار څنګه کیږي زه یې درته انشاءالله په همدې ویډیو کې ښایم چې له ده وروسته تاسو کولی شئ خپله پی پی وي سرور جوړ کړئ خلکو ته بیسډ آن د ایم بي هغه انټرنیټ ورکوي او بیا ترې پیمنټ والی ملګرو زموږ سره سیناریو داسې ده چې موږ انټرنیټ راغستی دی دا موږ سره راغلی زما سره هپلایټ ډیوایس دی د دې وین پورته نو موږ ته موږ افغان بیسیم نه مستقیما انټرنیټ راغستی دی د هغې پبلیک آی پی اډرس موږ ته راکړی پبلیک آی پی اډرس زموږ ایتر 1 ته اساین دی بیا دلته موږ چې کوم دی ایتر 3 ته به زه یو لوکلی آی پی اډرس ورکړم دلته به یو پول جوړ کړم لکه 10 نه او خلک چې د سره کنې کېږي 10 نه ورته آی پی اډرس ورکوي او دلته ما یوزر نیم او پاسورډ کریټ کړی اب دلته دا انټر کوي نو دا پی 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 وي ملګرو دې دپاره دی چې تا ته ستا یوزر نیم پاسورډ غلطي ته بیخي ما سره کنیکټ کېدلی نه شي چې کله یوزر نیم پاسورډ صحیح ورکړي نو د پی پی وي اتنټیکیشن اینڈ اتورایزیشن دپاره دی اتنټیکیشن به دې وشي چې او ته صحیح چې کله صحیح راننوتې بیا چې څومره سپیډ ما درکړی هماغومره سپیډ به کاروی شي نو وایرلس آی اس پی دپاره بهترین سیسټم دی راځئ چې دا تاسو زه پریکټیکل وکړم نو ملګرو تاسو یوازې داسې نه چې دې سره کوم ډیوایس کنیکټ وي وایډ په واسطه تاسو کولی شئ دې سره داسې دا کیبل راوړئ او بره تاسو موږ بره یو بیس ټاور لرو که نه چې هلته موږ لوی ټاور جوړ کړی په دې کې ما داسې لایټ بیم یا پاور بیم یا د مایکروټیک ال ایچ جي ولګو کلاینټ سایډ ته زه دلته بل ال ایچ جي لګوم دا دواړه داسې کنفیګر کوم دلته چې ما کوم یوزر نیم پاسورډ کریټ کړی لکه ماهر پیس 1992 به دلته راشي دې ځای کې پی وي په واسطه به ولګئ نو مستقیما به دې ته انټرنیټ ورکړل شي یا کولی شي دوی سره لاندې دې ځای کې د یو ټي پی لینک وایرلس راوټر لګولی دلته یې ووایي اوس دې ځای کې تاسو دا یوزر نیم پاسورډ لګولی شئ دې ځای کې دا فرق کوي په ټاپالوجي باندې تاسو ټاپالوجي څنګه جوړ کړئ برجینګ کوئ یا راوټر موډ چلوئ انشاءالله دا به راتلونکي کې بیا وایو معنا دا چې نن سبا چې تاسو ته کورونو ته انټرنیټ درکول کېږي دا په پی 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 سرور یعنی پی پی یوزر تاسو ته درکول کېږي صحیح نه راځئ چې دا کنفیګریشن زه تاسو ته وښایم چې څنګه به خلکو ته بېلابېل پروفایل جوړوو او هغې ته به انټرنیټ ورکوو ملګرو اول زه ګورم چې ما سره انټرنیټ شته که نه د دې نه پینګ کوم 8888 نو ما سره انټرنیټ شته زموږ چې کوم آی پی اډرس ته زه راشم ګورئ ما ته آی پی اډرس ایتر 1 ته اساین دی دا زموږ پبلیک آی پی اډرس دی د دې دپاره به زه دلته راشم دا ایتر 1 چې کوم دی دې ته به یو کمنټ ولیکمه چې دا زموږ وین سایډ دی صحیح ده او چې کوم ایتر 3 دی دې ته به زه ولیکمه چې دا زما پی 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 او ای یوزرانو دپاره دی ملګرو اوس دا خبر داسې ده که نه دلته خو ما هیکس ډیوایس عکس راغستی که تاسو ډېر لوی آی اس پي تاسو سره په سلګونو یوزران وي نو تاسو کولی شئ چې سی سی آر راوټر د مایکروټیک وکاروئ چې بیخي ډېر قوي راوټر دی نو دا بیا فرق کوي تاسو کوچنی آی اس پي جوړوئ که لویه نو هغه د وین دپاره شو او دا چې دی البته ما نیم کې ورکو زه کمنټ کې ورته لیکم چې دا د پی پی وي دپاره شو او دا چې دی نوم به یې زه بېرته چینج کړم ځکه کمنټ زموږ لپاره بسنه کوي ایتر 3 دی دا بیا ماته لږ پته لګېږي صحیح شوه ټول کار مې کړی د وین سایډ ته صرف راځم اوس لین سایډ ته آی پی اډرس دې کې یو اډرس اساین کوم 10.0.0.1/8 سره دا آی پی اډرس شو زما د لوکل لپاره د ایتر 3 لپاره ایتر 3 کوم ځای کې دی دا
دې انټرفیس ته خو به زه آی پی ایډرس اساین کوم ځان ته مې 10.1 آی پی ایډرس اساین کوم اوکې دا سټپ ځان سره بیا ولیکئ ملګرو دویم نمبر سټپ کوم کسان چې موږ سره د پی 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 او ای په واسطه کنیکټ کیږي هغوی ته باید موږ یو پول جوړ کړو ملګرو چې هم د دې پول نه ورته آی پی ایډرس ورکړو نو دې لپاره به راشئ آی پی او بیا به راشئ دلته پول ته راځو یو پول برابر کړو دا پول ته به زه نوم ورکړم چې پی پی او ای پول یعنی خلکو ته به زما چې کوم یوزران دي او ما سره کنیکټ کیږي هغې ته به زه دیز نه ورکوم صحیح شو دا کمنټ دی نوم هم ورته همدا ایږدم پی 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 او ای پول دې ځای کې ورته یم کوم ځای نه آی پی ایډرس یې ورکړه 10.0.0.5 نه والا تر 10.0.0.50 یعنې 50 کسانو ته موږ انټرنیټ نه ورکوو بس دا خبره بس اپلای اوکې صحیح شو ملګرو دونه کار چې وشو چې موږ لین ته خپل آی پی ایډرس ورکو او د پی پی یو یوزرانو لپاره موږ پول کریټ کو اوس به تاسو راشئ خپل دغه پی 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 پارت کله چې دلته رالی دې ځای کې اول راځو د پی پی یو سرور ته دې ځای کې به راشو نیو ته دلته دې ته نوم ورکوئ زه یم چې هر رقم پی پی یو سرور 1 دا اول سرور شو په کوم انټرفیس به دا کار کوي ګوره دلته هلته صفحه ښکاري په دی ملګرو تاسو کولی شئ چې درې څلور انټرفیسه برج کوئ او دې برج باندې وچلوئ مشکل نشته صحیح شوه دې ځای نه راځم دا اپشن به لګوئ 1 سیشن پر هاوس په وایرلیس آی اس پي کې دا ډېر اهم دی یعنې دا چې کوم زه اوس یوزر جوړوم دا یوزر نیم پاسورډ دا د یو یوزر دپاره نو یو یوزر دې پې لاګین شي ایټ ټایم بل که لاګین کېدو اجازه دې ورنه کړلی شي که چا سره هغه د معلومات شریک هم کړي نو بل یو یوزر پې لاګین کېدای شي دا خبره ولګوئ اتنټیکیشن په څه کوئ ملګرو تاسو به پیپ او چیپ سی سی نه کې ویلي زه هم په پیپ او چیپ دی وکړي اپلای او دیز نه اوکې صحیح شوه مشکل خو به نه که نه له ده وروسته ملګرو اوس راځو پروفایل ته یو پروفایل جوړو نیو باندې کلیک کوم پروفایل معنا دا ده ګوره یو کس راځي یو ام بي انټرنیټ لري یو هغې لپاره باید یو ام بي پروفایل زه ولګوم صحیح ده نو اوس هر نفر څوک یو ام بي انټرنیټ لري څوک 2 ام بي انټرنیټ لري څوک 3 ام بي انټرنیټ لري دا به ورته دیز نه زه ښایم نو یو ام بي دا نوم دی ښه دې په خاطر چې ماته بدلېږي لوکل اډرس کې زموږ د لوکل آی پی اډرس څه شی دی 10.1 چې هغوی به موږ سره کمیونیکیشن وکړي ریموټ هغوی به د څه شي نه آی پی اډرس علي هغوی ته به زه د دې ډي ایچ سی پي پول نه آی پی اډرس ورکړم اوکې مشکل خو به نه دې ځای کې زه کولی شم چې نور کوم معلومات ولګم دې خلکو ته کولی شم دې نه ډي ان ایس هم ورکړم چې 888 دا مو صحیح ده له ده وروسته چې کله دا ولګوو دا ملګرو ګوره ریموټ او دغه ډي ان ایس مو ولګوو اوس کولی شئ پروټوکول ته راشئ دې نه انکرپشن استعمالوئ که نه لیمټ بیا موږ دپاره ډېر اهم دی لیمټ دې ځای کې تاسو ورکولی شئ دا کس به څونه یو ام بي دی که نه نو یو ام سلش یو ام د دې دا ګورئ آر ایکس ان ټي ایکس ریسیو اینډ ټرانسمیټ څومره اپلوډ او ډاونلوډ سپیډ دی زه یم یو ام بي ملګرو تاسو دلته کولی شئ چې کې بي کې هم سپیډ ورکړئ ام بي کې او جي بي کې نو که کې بي دپاره م ورکوو بیا به کې لیکئ جي بي دپاره به جي لیکئ او ام بي دپاره به یو صحیح شوه دې ځای کې تاسو دا کم کیو ته وراچوئ ام کیو ته وراچوئ شئ کیو ته ولې دا اوس ایډوانس خبره دی زه به داسې کوشش وکړم چې د پی پی یو باندې څلور پنځه ویډیوګانې برابرې کړم دا به اولې ویډیو شي د کیو موږ کولی شو یو کیو هم ډیز انتخاب کړو د نمونې په ډول ما 50 ام بي انټرنیټ اخیستی از آی اس پي شل ام بي زه دلته لوکل کې خپلو کارونو دپاره کاروم خو 10 ام بي یوازې زه د پی پی یو سرور دپاره کاروم چې دا زه خرڅوم نو بیا به زه یو سمپل کیو جوړ کړم د 10 ام بي دپاره او دې ته به ووایم چې ته را 10 ام بي د هغې نه راله داسې هم کولی شو سکرپټ باندې تر اوسه خبرې کوم موږ دلته سکرپټ هم دې لپاره چلوي شو صحیح ده د پروفایل لپاره دې نه به زه دا سمپلي ګوره ما لیمټ ولګو د یو ام بي ګوره څه مې وکړل لوکل آی پی اډرس ریموټ هغوی ته یو ام بي او ډي ان ایس مې ورکړو تر ټولو اهم څه دا لیمټ دی چې دې ګوره دې خلکو باندې ما یو ام بي لیمټ ولګو دا به دې نه اپلای کوم کوم راځم یو بل بم زر زر را جوړ کړم جنرل ته راځم پروفایل نوم ته تاسو کولی شئ ملګرو داسې کار هم وکئ دا پروفایل دی دا دې نه زه کاپي کوم سمپلی دا کاپي شو هغه اصلي مې ختم کو دې ته زه راځم ویم 2 ام بي ځکه خلک به بېله بېل دغه اخلي نو نور معلومات خو همدا صحیح دي هېڅ خبر نشته صرف ریمټ ته به راشم دې ځای کې به ورته ولیکم چې 2 ام بي او دې ځای کې به ورته ولیکم چې 2 ام بي دا به اپلای دې نه به یو کاپي والم دا به اوکې کم
زه یم چې 3 MB دپاره هم جوړ کړمه. دلته به لیکم چې 3 MB. نور معلومات ټول سم دي، صرف لیمیټ ته راځم، دې ځای کې لیکم 3 MB او دې ځای کې هم لیکم 3 MB. ګوره 3 پروفایله مې جوړ کړل، 1 MB 2 MB 3 MB. اوس به د دې نه وروسته ملګرو راځو، هر کس ته به خپل یوزر نیم پاسورډ برابرو. دې ته به تاسو راشئ او دلته به کلیک وکئ په دې یوزر نیم باندې. د نمونې په ډول نیم به یې څه شي، دا هغه نوم دی چې هغه باید ورکړي. زه یم ماهر افغان، یو سمبول پکې باید وي، زه یم ماهر افغان یو، دا یوزر نیم شو. پاسورډ به یې څه شي، پیس 1992. سرویس به کوم یو کاروئ، سرویس به زه یم PPPoE کاروئ. او دې ځای کې به ورته پروفایل ښایي، ماهر افغان تا ته څومره پیمنټ کړی دی، 1 MB نو 1 MB پروفایل ورته وښایه. بس دې نور څه نشته. اپلای اوکې. بل یوزر دی، تاسو کولی شئ همداسې ډېر یوزران جوړ کړئ. بل یوزر رالی خان یو، دې له پاسورډ تاسو ورکوئ پیس 1992 او دلته راځئ PPPoE اخلئ او دې ځای کې دا 2 MB ورته انتخابوئ. دې تاسو کولی شئ اپلای کړئ او ورسره په څنګ کې اوکې کړئ. اوس دې یوزر 2 MB انټرنیټ اخیستی دی ځکه پیمنټ یې زیات کړی دی، مې بي 2000 پیمنټ یې کړی. ماهر افغان 1 MB اخیستی، مې بي 300 پیمنټ یې کړی. دې ځای تاسو کولی شئ دا کس د دې نه زیات انټرنیټ نشي وړی. پروف کومه په سپیډ باندې سپیډ به یې چیک کړو. اوس کوم دا ماهر افغان دا یوزر چې کوم دی، دا عموما په ISP-انو کې مشران انجینران دا کار کوي. دا کوچنی ټیکنیکل انجینر ټیکنیشن چې دوی یو ایکسل فایل لري، هغه ایکسل فایل کې ورته ولیکي چې لاړ شه د ماهر افغان یوزر ته چې کله لایټ بیم پاور بیم لګاو، بره پاور بیم کې PPPoE کې ماهر افغان یو او یوزر نیم کې پیس 1992 نو چې څنګه هغه کنیکشن زما سره برقرار شي، دیز نه ورته IP اډرس ورکړل شي بس. او همدغونه سپیډ. او تاسو کولی شئ چې ما ته چې دا په ټاپالوجي پورې فرق کوي چې ډیزاین تاسو څنګه دی، دا به تاسو وروسته مازغه کلیر کیږي چې تاسو برجینګ کاروئ که راوټر، یا تاسو کولی شئ دلته هغې په کور کې چې لاندې کوم دغه لګوئ TP لینک ټینډا، په هغې کې دا یوزر نیم پاسورډ ووهئ. کله چې دا یوزر نیم پاسورډ ووهل شي ملګرو او صحیح انټرنیټ ورکړل شي، دې ځای کې به اکټیو کنیکشن راشي چې اوس نشته، او دې ځای کې به هم انټرفیس کې به هم دې ځای کې معلومات راشي چې لا اوس نشته. صحیح ده. خو یوه خبره ده ملګرو، تاسو فایروال رول هم دې لپاره جنریټ کوئ. IP ته راځم، فایروال ته راځم، ما بیخي چې نه دی کریټ کړي. دې ځای کې راځم نیټ ته، یو نوی رول کریټ کوم، ویم د سورس لخوا نه نیټ کوه. یس زه به ورته والم سورس نیټ او صرف آوټ انټرفیس به ورته وښایم. په کوم انټرفیس به ځي، زما انټرنیټ په کوم یو دی، په ایتر 1 دا وین. او اکشن کې به ورته راشم، تاسو پوهیږئ چې په اکشن کې به ورته والم ماسکوریټ. دا به دې نه اپلای کړمه، دا به دې نه اوکې کړمه چې نیټینګ وشي. اوس به ملګرو زه تاسو ته پریکټیکلي وښایم چې څه رقم چل کوو. پریکټیکلي تاسو داسې ښایم، زه د دې څه نه ده یو کار کوم. ښه زه یو بل کیبل هم راوړم، تاسو یو دقیقه صبر. ښه ملګرو اوس دا زما کمپیوټر په ایتر 3 کنیکټ دی. زه دا خپل کمپیوټر رالمه د ایتر 3 نه دا راوړم، ما سره TP لینک دی، زه غواړم د TP لینک ته انټرنیټ ورکړم. دا زموږ کلاینټ دی، د هغې کور ته زه لاړم نو او د هغې د کور د پاسه مې ورته انټینا ډیوایس ولګو، لاندې مې ورته TP لینک ولګو. کار همداسې دی انشاءالله. ښه او وین پورټ کې مې دا انټرفیس ورکړو، د هغې د وین په پورټ کې مې دا کیبل ورکړو. ښه چې کله مې د وین په پورټ کې دا کیبل ورکړو، اوس به زه یو کار کوم، زه به دا خپل کمپیوټر هم کنیکټ کوم د TP لینک سره چې تاسو ته اوس کنفیګریشن وښایم که نه. زه به دلته راشم سمپلي او دلته به خپل کمپیوټر اوس زه اکسس کوم، نو زه ورسره کنیکټ شم په ایتر د انټرنیټ کیبل په واسطه. وګورو چې څنګه دلته نه راغستی. ملګرو نو ما څه وکړل، هغه هپلایډ ډیوایس سره په ایتر 3 باندې کوم چې د PPPoE دپاره خدمات وړاندې کوي، هغه مې TP لینک سره کنیکټ کړو په وین پورټ باندې، او زه خپله TP لینک سره د لین پورټ په واسطه کنیکټ شو. اوس راځم همدا څه ولګوم، دا هلته چې مې یوزر نیم کریټ کړی هغه دلته غواړم چې راوړم. صحیح ده، لاګین کوم ماهر افغان یو لکه چې که نه. د دې دپاره به ګوره زه نیټورک ته راشم، په نیټورک کې به وین ته راشم. ما ته چې کوچنی ISP نه تا ته پبلیک IP اډرس نه درکوي، عموما PPPoE کاروي. دلته PPPoE کې یوزر نیم ورکوم، یوزر نیم یې دی ماهر افغان یو، دا یوزر نیم شو. پاسورډ ما ورکړی پیس 1992
او لاندې به م ورکمه پیس 192 ګوره سمپل دا کوچنی ټیکنیکل انجینر دغونه کار وي بس دا بودیز نه سیو کوم چېرته دوی له هغې سره سکسسفل کمیونیکیشن وکړي او ترتیب برابر شي ګوره کنیکټینګ کې راځي نو هغه به دې ته یوزر نیم او پاسورډ په واسطه به اتنټیکیشن او کمیونیکیشن وشي او له هغه وروسته به زما او د ده هغه کنیکشن برقرار شي صحیح ده زه اوس راځم سټیټس ته راځم چې څه وایي راته او کنیکشن شوی دی ګورئ وین کې ما ته 10.0.0.50 ما د 15 تر 50 پورې آی پی ایډرس رینج ورکړی چې تاسو ته پوهیږئ چې دا مایکروټیک چې کوم دی دا د اخر سایډ نه آی پی ایډرس ورکوي 50 آی پی ایډرس یې ورکړی دا یې سبنیټ ماسک ورکړی ګیټ وی 10.1 ده 888 ډي ان اس دی دغه نه وخت کېږي چې انلاین هم ورسره او تر اوسه زه انټرنیټ صرف لږ چک کوم چې آیا انټرنیټ ته لاسرسی لرم زه اوس که نه پینک دا د ډیوایس دی ښه 888 که تاسو په ټي پی لینک نه پوهیږئ نو موږ پرې بسته کورس ریکارډ کړی 19 ویډیوګانې دي کوشش وکړئ چې هغه مو ګورئ ګوره زه انټرنیټ هم اکسس کولی شم یعنې based on the PPPoE user that we have entered here the TP link device have successfully connected to our main router او دا به څومره انټرنیټ کاروي څومره چې د ماهر افغان ګوره هلته ماهر افغان دې له ما یوزر جوړ کړی ماهر افغان که نه 1 MB انټرنیټ و نو دوی اوس 1 MB نه زیات انټرنیټ نشي کارولی اوس هر هغه څوک چې د ټي پی لینک سره کنیکټ کېږي دا 1 MB انټرنیټ په هغه ویشل کېږي ځکه تاسو د 1 MB انټرنیټ دپاره پیمنټ کړی نو انشاءالله چې پوه شوئ اوس یې درته خیر دی بل ترتیب هم ښایم دا یو ټپالوجي شوه اوس دا ټي پی یعنې په ریل لایف کې داسې کېږي په ټي پی لینک کې به داسې وایي نو ټي پی لینک کې هم داسې دی ټینډا کې هم داسې دی ټینډا کې هم د طریقه ښایم مشکل نشته ټول ترتیب یو رقم دی صرف او صرف دومره دی چې په دې دغه کې لږ چینج را چینج کوي په بخښنې سره په پاور بیم کې هم داسې ویل کېږي پاور بیم کې هم څه سخته نه دی ښه اوس راځم زه دا وای فای بیخي ډسکنیکټ کوم زه راځم اوس دا خپل کمپیوټر مې ګوره اوس مې څنګه چلو کوه چې مخکې ما داسې کار وکړو چې دې ځای کې مې یوزر نیم او پاسورډ ماهر افغان کریټ کړو 1 MB انټرنیټ مې ورکړو او دا مې دلته راوړو دې ځای کې د ډیوایس کې مې والو اوس زه کولی شم مستقیما د سره خپل کمپیوټر هم کنیکټ کړم یعنې دې ایتر 3 سره به زه مستقیما خپل کمپیوټر کنیکټ کړم بله طریقه باندې درته ښایم مشکل نشته دې دپاره به زه راشم سیټینګ ته خپل کمپیوټر مې مستقیما ټي پی لینک مې خو خپل کمپیوټر مې مستقیما کنیکټ کړو ښه له چا سره له دې هپلایډ ډیوایس سره دلته راځم په دې ځای کې ډایل اپ باندې کلیک کوم سیټ اپ نیو کنیکشن باندې کلیک کوم دې ځای کې کنیکټ ټو انټرنیټ باندې کلیک کوم پی 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 یوزر نیم زما د ماهر افغان یو پاسورډ زما د 20 1992 پاسورډ ماته وښایه ریممبر یم کا او کنیکټ چې کله اوس سکسسفولي ګوره کنیکټډ شو چې کنیکټډ شو به ماته انټرنیټ هم راشي زه ګورم چې ماته یې کوم آی پی ایډرس راکړی دی اوس دې سړي زه په براډ بینډ دا دی بیل کنیکشن دی ګوره 50 به یې راکړی ځکه خو ختم شوی او انټرنیټ سره کنیکټ شوی براوزینګ کولی شو یم صحیح ده 9 آی پی ایډرس راکړی آی تھنک 50 د هغه دپاره ریزرو هماغسې پاتې شوی دی اوکې ما سره اوس انټرنیټ شته زه راځم دا وین بکس یو ځل بیا هم تاسو ته دا ډیوایس درته اکسس کوم د وین بکس په تھرو چې تاسو وګورئ چې دلته اوس کنیکشن ښکاري که نه ښکاري چې اکټیو کنیکشن د چا دی اوس که چېرته تاسو راشئ اول دی انټرفیسز ته راشئ تاسو که دلته کتلی شئ چې دا رن شوی دی ایتر 3 باندې پی پی وي خدمات رن دي دې ځای کې تاسو ته ښکاري او که تاسو سمپلي پی پی پي ته راشئ په دلته اکټیو کنیکشن ته راشئ ګورئ ماهر افغان بالکل اوس هغه دی په رننګ حالت کې دی ګوره او رننګ حالت کې دی دا میک اډرس دی دا سرویس چلی دونه دا یې په اډرس ورکړل شوی دونه ټایم کېږي چې اف دی صحیح ده فکر خو مشته که نه نو دې ځای کې تاسو دا معلومات هم کتلی شي ښه اوس زه راځم زه انټرنیټ اکسس کوم ما یو ام بي انټرنیټ فایل خو بدبختي دا زموږ دا انټرنیټ کله ناکله لږ ناغېړي کوي که هغه کې ناغېړي ونه کړي زه به تاسو ته سپیډ ټیسټ وکړم چې یو ام بي دغه به راکوي انټرنیټ به راکوي ځکه دا زموږ انټرنیټ چې کوم دی کله سټیبل نه دی کله تیز شي او کله سلو شي مونږ هم پکې څه نه پوهېږو نو تاسو سپیډ ټیسټ هم ترسره کولی شئ چې آیا رښتیا هم یو ام بي انټرنیټ هغه کس
اکسس کوي کنه زیات او کم ترلاسه کوي کنه. تاسو دلته په دې ګو باندې کلیک وکړئ چې دا ټیسټ وشي، لږ صبر به ورته وکړئ. نو ټیسټ ترسره کوي چې ټیسټ څه وایي. صحیح ده. ګوره موږ د افغان بیسیم نه انټرنیټ اخیستی، خو د افغان بیسیم یو ځانګړي خدمات دي ANS ورته وایي، اریانا نیټورک سروس، هم د دوی لاندې کار کوي. هغې نه موږ انټرنیټ اخیستی. ما اوس دې نه پرته که څه هم موږ انټرنیټ زیات اخیستی، خو کله ناکله لږ سټیبل نه دی، نو هغې کوي. نو ګورو چې ما اوس د خپل ځان ته ماهر افغان یوزر ته 1 MB اپلوډ او 1 MB ډاونلوډ سپیډ ورکړی. نو اوس ګورو چې هماغې نه ګوره کم یې راکړو خو زیات یې رانه کړو. ما ته وویل چې زموږ انټرنیټ داسې خاص سټیبل نه دی، نو د دې په خاطر که نه دي باید ماته خیر څه کم 1 MB انټرنیټ راکړی دی، خو اوس تقریبا بیخي ډېر کم دی. زه به بیا ټیسټ چلوم، معنا دا چې هغه لیمټ به نه کراس کوي. اوس چې کم راکوي خو بیا مشکل دا دی که نه. ګوره اوس 1 MB یې رانه کړو که نه. نو زه کولی شم د ټیسټ بیا وچلوم، خو تاسو وکتل چې دغه د سپیډ چې کوم ما ورکړی د هغې نه باید زیات سپیډ ونه وایي که نه. او دا تا ته مخکې مې ویل چې کم وایي، دا زموږ انټرنیټ چې دی داسې خاص سټیبل نه دی، دې په خاطر که نه نور به سپیډ تا ته همدا درکوي. ښه نو 1 MB یعنې ده نه زیات او کم نه درکوي، همدا خپل څومره چې تا اخیستی انټرنیټ هماغومره انټرنیټ درکوي. ښه دا ځل آی تھنک لږ ښه شو. خو دغه 1 MB چې کوم سپیډ تا ورکړی دا حد نشي کراس کولی. نو دا کوچنی وایرلیس ISP چې کوم دي ملګرو، دا ټول همدا ترتیب کاروي. ښه بل داسې خاص شی نه وي. ګور تقریبا اوس یې 1 MB ته نږدې شو که نه. بس ته همدغومره دونه. خو دا وایرلیس ISP یو خبر ته کوم، دا وایرلیس ISP والا چوټا موټا الزام په چا نه دی پکار، خو تاسو خیر ټیسټ کوئ، وخت نا وخت دا ریزلټ هغې ته لیږئ. دی لږ چې تا نه ووایي، لږ چې بل نه ووایي، بلا کار دی که نه. موږ خو خپلو منځو کې چاته وایم. نو ګوره تقریبا هغه دی 1 MB ډاونلوډ او 1 MB اپلوډ سپیډ یې راکړو، یعنې کار وشو. نو زه کولی شم چې اوس ګوره سمپلي کروم را خلاص کړمه. نو کولی شم زه اوس انټرنیټ وکاروم او خوند او مزې یې والم. دلته تاسو بیا انټرفیس ته راتلی شئ. تاسو هغه چې کوم انټرفیس دی دې ځای کې ښایي درته، دلته په دې کلیک وکړئ، ټرافیک درته ښایي چې دا نفر اوس څومره ټرافیک لګي. ګورئ 1000 kbps ګوره نه اوړي، لږ معمولي غوندې که بعضې وخت حاضر د فکر مو شته، هلته ګوره 1004 بس بېرته شاته شو. دا ته ښایي چې کوم کس کنیکټ دی، څونه انټرنیټ کاروي، هغه صحیح دی. او ګوره سټیټس ته ګوره یوزر ماهر افغان دی، کالر ID دا د دونه وخت کېږي چې اپ دی، بله نور ډېر معلومات هم پکې دلته شته. ګوره دلته ښکاري درته چې هغه څومره سپیډ چې ما ورکړی هغې نه زیات نشي کولی. او دلته به انټرنیټ یوټیوب ته زه تللی یم. ملګرو دا د PPPoE اوله ویډیو وه. که تاسو موږ سره دې پسې به انشاءالله موږ هاټ سپاټ باندې هم کار وکړو، ځکه PPPoE او هاټ سپاټ باندې خلک ډېر زیات کوشش کوي. که تاسو دا پیډ کورس زموږ سره کول غواړئ، نو تاسو کولی شئ موږ سره په دغه شماره باندې بیا اړیکه ونیسئ، ځکه همدې PPPoE کې درته موږ بلا شی نورې خبرې کوو. په دې PPPoE کې درته اوس بیا وروسته موږ دا خبرې کوو چې یو یوزر دی، هغه یو میاشت پوره شوه، څنګه اټومیټیکلی هغه پیمنټ ونه کړو، څنګه یې ایکسپایر. یا یو کس دی، دا به تر وروسته موږ وایو موږ یو بل پروفایل جوړو، دلته بل پروفایل جوړو او هغه موږ بل نیټورک نه چلو. لکه یو زه دلته بل پروفایل جوړوم، داسې راځم د ایکسپایر اړوند خبره درته وکړم که نه. ایکسپایرډ یوزر، او دې دپاره ځان ته بل پول جوړوم، لکه 102 یا 102 چې هغه موږ بیخي کاروو. نو چې کله یو یوزر پیمنټ ونه کړي، زه وایم چې راځم او دا پول چې کوم ما ورته اساین کړی د دې په بخښنې سره پروفایل چې کوم دی د یوزر، د دې یوزر چې کوم پروفایل دی دا اصلي پروفایل چې کوم کې انټرنیټ دی دا اخلم او هغه ایکسپایرډ پروفایل ورته اخلم. نو دا به یو ډیفرنٹ نیټورک سره کنیکټ کېږي. بیا ورته فایروال کې رول اضافه کوم او دلته راځم IP ته او ویب پروکسي ته. فایروال ته وایم چې دا IP اډرس ګوره، ورته وایم چې کله دا کس ایکسپایر شو دا دې نیټورک نه IP اډرس ورکړه چې کمیونیکیشن خو کولی شي.
بیا فایروال ته هم چې کله دې کسانو نه کمیونیکیشن کوي ته ویب پراکسي ته رالیږه. ویب پراکسي کې ورته خپل ایچ ټي ام ال کوچنی غوندې پیج جوړوم او هغه به ورته ورکېږي. معنا دا کس کنیکټ کېږي خو چې کله براوزر ته ځي چې اکسس کوي ورته دغه زما پیج به راځي ورته به وایي چې تاسو منتلی پیمنټ نه دی کړی، د دې په واسطه د دې په خاطر تاسو باندې انټرنیټ بلاک دی، نو تاسو باید منتلی پیمنټ وکړئ چې تاسو بیا موږ انټرنیټ ته درکړو. نو دا کار پاتو تاسو خپل هم کولی شئ دا ویب پراکسي فایروال دا رول زیټ کول او تاسو کولی شئ دا سکیجولر ته ور واچوئ چې اتوماتیکلی دا کار دی وکړي. صحیح ده؟ نو دا ډیر خوندور کارونه دي انشاءالله چې څنګه ایکسپایري کو دا یوزر او ځکه تاسو مخکې وکتل چې دلته مونږ کولی شو چې مکمل سکرپټ وچلو دا کس د اتوماتیکلی ایکسپایر شي چې کله پیمنټو کې بیرته دی راشي. همدارنګه تاسو ته ما وویل چې دا په لایټ بیم او پاور بیم کې دا یوزر اموال کیږي. په لایټ بیم او پاور بیم کې هم کولی شئ، په 60 ویل جی کې هم کولی شئ، لاندې ټي پی لینک کې هم کولی شئ. خو دې لپاره ټاپالوجي شرط ده چې تاسو ډیزاین څنګه کړی دی. صحیح ده؟ دا مو پر موږ حق و چې دغه مو پوه کړو چې دا کار داسې کیږي چې څو ام بي انټرنیټ ته اخلي. اوس که دې کې تاسو ایډوانس خبرې کول غواړئ چې یوزر اتوماتیکلی ایکسپایر کو یا ویب پراکسي ته ولیږو یا ریموټلی دا ډیوایس څنګه د پی پی په واسطه اکسس کو او ډي سی پی راګ نه څنګه مخنیوي وکړو چې بل چا نه آی پی اډرس وانلي. دا موږ درته یو ټچ درکو په دغه 10 منټه پاشه ویډیو هم دی پی پی سرور باندې کې تاسو غواړئ چې موږ ته واته لس ویډیوګانې ریکارډ کو او یا موږ تاسو ته 3 ساعته صرف په پی سرور باندې کمیونیکیشن کو ټرافیک او د دې نور خبرې ته انالایز کو. نو بیا پیډ کورس که موږ سره کول غواړئ دا موږ صرف هغه ملګرو دپاره کوو چې خیر هغه اس پي کې یو څه ناڅه کار وکولی شي. خو که تاسو وایئ چې خپله آی اس پي رن کړو بیا موږ سره پیډ کورس شته هغه واخلئ، ګران به یې اخلئ، ښه به یې اخلئ ځکه ښه درس چې زده کوئ کار دې پسې انشاءالله موږ د پی پی سرور چې ختم شو بیا موږ کوشش کوو چې هاټ سپاټ باندې 25 ویډیوګانې ریکارډ کړو ځکه زیاتره ملګري د هاټ سپاټ ریلیټډ هم معلومات غواړي. صحیح ده؟ ګرانو ملګرو دغه لایټ بیم مې درته اکسس کو. نو لایټ بیم کنفیګریشن به مې انشاءالله راتلونکي کې وایو. که تاسو دلته وایرلس ته راشئ دین تاسو کولی شئ دا سټیشن موډ کې کوي که اکسس پوینټ موډ کې کوي. خو زموږ تر ټولو هم سیده شي تاسو ته ښایم هغه نیټورک دی. ګویا تاسو نه موبایل که تاسو دا برج موډ کې اچولی دې باندې به انشاءالله وروسته خبر کوو چې برج ولې زیاته سپینې کاروي. اوس که برج موډ کې تاسو دا اچولی نو ښکاره خبره ده چې برج دی نو بیا موږ عموما لاندې وایرلس راوټر کې دا پی پی یوزر وایو. ورته لپاره کوم سیکشن هم نشته. خو که تاسو چېرته راوټر موډ کې واچو تاسو ته دلته ښایي چې ګوره دلته معلومات درته ښایي چې ډبلیو لین 0 وین انټرفیس دې کې تاسو وګورئ ډي سی پي سټیټیک تاسو به راشئ سمپلي به پی وي انتخاب کړئ. دې ځای کې به هغه یوزر نیم واچوئ چې کوم ماهر افغان وانو او دې ځای کې پاسورډ واچوئ او مستقیم فال بیک آی پی اډرس ورکوئ که نه که ورمکو بس سمپلي کنیکټ کېږي ورسره. یعنې دلته هم تاسو کولی شئ په لایټ بیم او پاور بیم کې هم داسې ده څه سخت نه دی ښه. نو کار ټول همداسې دی. نو تاسو په پاور بیم کې داسې کولی شئ دا واچوئ د یوزر نیم پاسورډ. خو په شرط دی چې تاسو ټاپالوجي معلوم وي چې ټاپالوجي څنګه ده او خبرې پورې خبره رادېږي. زه دا مو هم زده کړو. اوس چې تاسو دا لایټ بیم زده کړو راځئ چې اوس درته دا طریقه وښیم چې تاسو به تاسو سره S60 دی یا LG ده یا هم دا هپلاید ډیوایس دی. اوس په دې مایکروټیک ډیوایس کې پی پی وي سرور تاسو جوړ کړو چې څنګه به پی پی وي سرور جوړوو، څنګه به یوزر نیم پاسورډ جوړوو، بیا به څنګه ځو هلته به انټر کوو. د انټر کولو طریقه تاسو په کمپیوټر کې هم زده کړه، تاسو په ټي پي لینک کې هم زده کړه، اوس به یې په لایټ بیم پاور بیم کې هم زده کړه. اوس راځو اوس درته دا طریقه ښایم چې خپله د مایکروټیک بیرته یو ډیوایس کې به څنګه دا یوزر نیم پاسورډ انټر کوي. دومره شور دی. زه دا لایټ بیم سره بیرته خپل کنیکشن ختموم ځکه دا هم پوره یو غضب دی. ملګرو ما دا خبره کوله چې د دې خپله د مایکروټیک یو ډیوایس به تاسو څنګه پی پی وي کلاینټ په توګه کنفیګر کوئ. مخکې خو تاسو دا زده کړل چې دا به از سرور یوزر نیم پاسورډ به کریټ کړو، بیا به ځو هلته مو ټي پي لینک کې واچو، ټینډا کې مو واچو یا بل څیز کې مو واچو. اوس پی پی وي کلاینټ شو. دا خبره زده کړئ دا ټرمینالوجي. دا پی پی وي سرور شو هغه پی پی وي کلاینټ شو. سمپل مو یوزر نیم پاسورډ انټر کړو، د سره کمیونیکیشن وکړو، ټنل جوړ شو، آی پی اډرس یې ورکړو. اوس تاسو سره همدا د مایکروټیک بل ډیوایس دی لکه LG یا Mi60 یا هم داسې هپلاید کې کوم یو دی د هپ سیریز کې دی. نو دې دپاره به تاسو اوس دا چې از پی پی پي کلاینټ کنفیګر کوئ دې دپاره به څه کوئ نو بیا به راشئ پی پی وي ته. دلته به چې کله راغلی د انټرفیس ته هلته به په نیو کلیک وکئ. دې کې ګوره لیکلي PPPoE کلاینټ دلته به کلیک وکئ. دلته صرف تاسو څو شیانه هم دي دا نوم چې هر نوم ورکوئ مشکل نشته.
د دې کې تر ټولو اهم څه دلته چې نوم هر څه ورکې خو انټرفیس به ورته ښایي چې په کوم انټرفیس ته ورسره کنیکټ کېږي دا به ورته وښایي. له هغه وروسته ډایل آوټ ته به راشئ. دې ځای کې به یوزر نیم پاسورډ وکړئ. تر ټولو اهم څیز دا دی یوزر نیم او پاسورډ دا. او تاسو کولی شئ چې دلته یوز پیر ډینس دا چک ښه دی چې یوز پیر ډینس هم ولګوئ او ایډ ډیفالټ راوټ هم ولګوئ. دا دوه آپشن هم خیر دی ولګوئ. دا هم ولګوئ. دې ځای کې داسې یوزر نیم ورکړه لکه ماهر افغان 1 پیس 1 2 او دې ځای کې ورسره 1 هم ورکړه. نور بس سمپل ګورئ دلته یوزر نیم دلته پاسورډ دا شان اضافي ورکول کېږي. ډایرکټ اپلای وکړئ. نو یو بله خبره مو زده کړه چې څنګه به دا ډیوایس تاسو کولی شئ چې دا تاسو ولګوئ as a PPE client. نو تاسو څه زده کړل PPE سرور کمپلیټ کنفیګریشن چې څنګه به د مایکروټیک په ډیوایس کې PPE سرور جوړو یوزر نیم پاسورډ به جوړو هغې باندې موږ بیا لیمټ لګو. دا خبره هم تاسو زده کړه. د تر څنګه به د مایکروټیک کې ډیوایس بیرته PPE کلاینټ کې کنفیګر کوو دا هم زده کړه. او لایټ بیم پاور بیم کې به څنګه اچو هغه هم زده کړه. نو اوس به راشو دا ټینډا کې درته راځئ وښیم څه دومره سخت نه دی ښه کنیکټ شم خپل ټینډا سره. سمپلی تاسو بلته راشئ اوس دلته انټرنیټ هغې د هغې لین ما راغستی لاندې مې راتېر کړی دی زما فکر نه خو سمپل دلته چې رالې دلته تاسو زموږ تېر ویډیوګانو تاسو کتی شئ چې هلته دا دی سټیټیک آی پی اخلی که ډي ایچ سی پي الی که پی پي تاسو پی پي انتخاب کړئ. دې ځای کې به یوزر نیم ورکړئ هماغه چې موږ لیکلی ګوره ماهر افغان 1 او دلته 20 اوکې به کنیکشن به وشي آی پی ایډرس بدل کړي کمیونیکیشن به سټارټ شي. بیا یې وایم چې دا د پی پي طرف موږ تاسو ټچ درکو پیډ کورسونه هم شته کنټاکټ کولی شئ دواګانو کې مې